السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د واتساپ ډیلیټ سوي میسجان وګورئ. یعنې زیاترو ملګرو دغه پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې بل څوک موږ ته میسجان وکړي په واتساپ کې او هغه میسجان له موږ څخه ډیلیټ کړي، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ډیلیټ سوي میسجان وګورو. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې په هغې اپلیکیشن کې به تاسو وکولی شئ چې د واتساپ ډیلیټ سوي میسجان وګورئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو له مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دغه تاسو راسئ اکسپټ به کړئ او تاسو په نیکسټ د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راسئ واتساپ بر وښیاست او واتساپ بزنس بر وښیاست. نو که چیرې تاسو په موبایل کې خالي واتساپ وي، تاسو خالي واتساپ ور وښیاست، او که چیرې ستاسو په موبایل کې دواړه واتساپ وو، یعنې واتساپ او واتساپ بزنس دواړه وو، بیا به تاسو په دواړو باندې ټیک مارک نشانونه ولګوئ او دغه رقم دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نیکسټ. نو دغه اپشنونه به ټول تاسو نیکسټ کړئ او دلته به دغه اپشن تاسو انیبل کړئ، دغه به تاسو الاو کړئ. نو کله چې دغه تاسو الاو کړئ، تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره نوټیفیکیشن هیسټري. اوس که تاسو ته هر څوک میسج وکړي او هغه میسج له هغې څخه ډیلیټ کړي، یعنې هغه میسج د هغې رقم فورا ډیلیټ کړي، هلته یې په واتساپ کې تاسو ته نه رااړوي، نو دلته به دوستان تاسو راسئ، دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ، هغه کوم میسج چې دا میسج به دلته تاسو ته رااړوي. دغه رقم ګوره دلته تاسو په هایډن فایل کې بیا تاسو کولی شئ ډیلیټډ فایل په ډیلیټډ میډیا کې دوستان تاسو کولی شئ چې هغه میډیا دلته وګورئ، یعنې هغه که تصویران وي، که ویډیوګانې وي، که وایس میسجان وي، هغه ټوټل دلته تاسو کتلی شئ. په ډاونلوډ کې بیا دوستان تاسو کولی شئ چې هغه بیرته ډاونلوډ کړئ. یعنې که چیرې تاسو ته څوک یو میسج وکړي یا یوه ویډیو ولېږي یا تاسو ته یو تصویر ولېږي او هغه یې له تاسو څخه ډیلیټ کړئ، نو هغه به دلته تاسو ته پیدا کړي او بیرته دلته هغه تصویر او هغه ویډیو او هغه وایس کلیپ تاسو دلته ډاونلوډولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دغه کې تاسو کولی شئ چې د واتساپ ټوټل ډیلیټ سوي میسجان، ډیلیټ سوي ویډیوګانې او ډیلیټ سوي تصویران وګورئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دار کم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.